قال یا آدم وی فرمایل آدم علیہ السلام تا انبعهم وخی دوی تا باسمائهم نمونه د دې فلما انباهم پس هر کله چې هغه اخذل هغوی ته باسمائهم د هغې نومونو نه قال نو ورته وی فرمایل الله تعالی الم اقل لكم آیا ما نو ویلي تاسو ته انی چې بشکه زه اعلم ښه پوهېږم غیب السماوات په پټو خبرو د اسمانونو والارض او د ځمکې واعلم او زه ښه پوهېږم ما تبدون هغه چې تاسو ښکاره کوئ وما کنتم تکتمون هغه چې تاسو یې پټوئ وَإِذْ قُلْنَا هر کله چې ویل مونږ للملائکة اسجدوا فرښتو ته چې سجده وکړې لآدم آدم علیه السلام ته فسجدوا سجده یې وکړه دوی الا ابلیس سوه د ابلیس نه ابا هغه انکار وکړو واستکبر او تکبر یې وکړو وکان من الکافرین شدا د کافرانو نه وقلنا مونږ وویل یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام اوسته انت وزوجک الجنت او بیبیستا په جنت کې وکلا منها او خورې د هغې نه رغدا فراخا حیث شعتما کوم ځای نه چې غواړې ولا تقربا او مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته فتکون فشی به تاسو من الظالمین د ظالمانو نه فعزلهم الشیطان پس دوکه ورکړه هغوی ته شیطان انها د هغې نه فاخرجهما پس راویستل دا دواړه مما د هغې نه کانا د هغې جنت نه فیه چې و هغه دواړه په هغې کې وقلنا اهبطو مونږ وویل تاسو ته ټول چې لاندې کوز شئ بعضکم لبعض تاسو نه ځنې د ځنو عدو دښمنان به وي ولکم تاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ومتاع دا ځای د استوګنې دی او فایده د الهین تر څو مودې پورې فتلقى فزده کړې آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات څو کلمې فتاب علیه فاستوجو یو فرمایله پاغې انه بشکا هو التواب الرحیم هغه لوی توبه قبلونکی او مهربان دی قلنا اهبطوا وی فرمایل مونږ چې ښکته لاړ شئ منها د دې ځای نه جمیعا ټول فاما یأتینکم پس که چېرې راشي تاسو ته مني زما د طرف نه هدن څه هدایت فمن تبع پس چا چې پیروي وکړه هدایا زما د هدایت فلا خوف پس نه به وي څه ویره علیهم په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن وي والذین او کوم خلک کفرو چې انکار یې وکړو وکذبوا او دروغ یې وګڼل بآیاتنا زمونږ آیاتونو ته اولئک هم دغه خلک اصحاب النار دوزخیان دي هم فیها خالدون هغوی به په دې کې همیشه وي یا بنی اسرائیل اذکروا ای بنی اسرائیلو یاد کړئ نعمتي التي زما نعمتونه کوم چې انعمت ما کړي علیکم پتاسو وعوفو بعهد او پوره کړئ وعده زما اوفې چې پوره بکړم بعهدکم ستاسو عهد و ایایا فرحبون او هم لمانه ویریږئ
وآمنو او ایمان راوړې بما په هغه کتاب باندې انزلتو چې ما نازل کړي مصدقا لما معکم چې تصدیق کوي د هغه څه چې تاسو سره دی ولا تکونو او ما جوړیږي هم تاسو اول کافرین بیړنبني د انکار کوونکو نه ولا تشترو او ما اخلي بعایاتی زما پایتونو باندې ثمنا قلیلا قیمت لګ وعیایا فاتقون هم لمانه ویریږي ولا تلبسوا الحق او ما ګډوډ کوي حق بالباطل د دروغ سره وتكتموا الحق او ما پټوي رښتونی خبره وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ واقيموا الصلاة ودروي منس وعاتوا الزکاة او ورکوي زکات ورکعوا رکوع کوي مع الراکعين د رکوع کوونکو سره